د کرکټ مرکونکو ولندغر امرالله صالح ته د شیر محمد عباس ستانکزي غاښ ماتونکی ځواب. شیر محمد عباس د لنډغرانو مشر امرالله صالح ته د کومو خبرو ځواب ورکړ او د اسلامي امارت په اړه یې څه وویل، دا ټول په همدې ویډیو کې وګورئ. یو افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د جمهوریت نظام د لومړي مرستیال امرالله صالح وروستۍ څرګندونې چیلنج کړې او هغه یې د افغان خاورې د تباه کېدا لپاره د هوارجو دسیسه او پلان وباله. د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت مرستیال عباس ستانکزي په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په خبري وینا کې وویل، موږ د خپل طبیعت سره سم روان یو، نه د شریعت له مخې. عباس ستانکزي زیاته کړه د ښځو د حقونو پښو لاندې کولو موضوع کې به د قیامت په ورځ فلج راپورته کیږو. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جمهوریت نظام لومړي مرستیال امرالله صالح په خپلو وروستیو څرګندونو کې پر طالبانو تور لګولی و چې طالبان د هیواد قومي، ولسي او سیاسي بنسټونه د شریعت په ناسم او جعلي استعمال سره له منځه وړي. نوموړي په خپل ایکس لیکلي وو چې د طالبانو نننی حاکمیت د اساسي قانون او دولت د رایې د نه موجودیت له امله افغانستان بې ثباتۍ، فساد، بدبختۍ او بالاخره په سخت د کورنۍ جګړې بدلېدو ته آماده کړی دی. امرالله صالح ویلي وو هڅه کوي هیوادونه او نړیوال قانع کړي چې د طالبانو په واک کې افغانستان سره هر ډول تعامل باید د اساسي قانون د پروسې د پیلولو په شرط وي. ښاغلي صالح ویلي وو ډیر ژر به د هغو بحثونو او خبرو پایله په عمل کې ښکاره شي چې د نړۍ له اغېز لرونکو بنسټونو سره یې کړي دي. د ښاغلي عباس ستانکزي دا څرګندونې درې برخې لري چې لومړی برخه یې د لنډغر امرالله صالح د څرګندونو ردول دي او هغه ادعا وکړه چې اسلامي امارت هیڅکله د شریعت له مخې روان نه دی. عباس ستانکزي همدارس په غرب اروپا کې هغه لنډغرانو ته هم غاښ ماتونکی ځواب ورکړ چې د ښځو د حقونو په پلمه د اسلامي امارت د بدنامولو او افغان کرکټ د بندولو لپاره کمپاینونه کوي. عباس ستانکزي له اسلامي امارت هم ګیلمن ښکاري او هغه د نجونو پر زده کړو د بندیز په تړاو ناهیله دی او ویره څرګنده کړې چې د محشر په ورځ به فلج راپورته کیږو. په ټولنیزو رسنیو یو شمېر هیوادوالو د عباس ستانکزي دا څرګندونې ستایلي او هغه یې د افغان کرکټ، د افغان ښځو او ملي ارزښتونو مدافع وباله، خو په ورته وخت کې یو شمېر نورو هیوادوالو په هغه تور لګولی چې دوی هم د اسلامي امارت فعال غړی دی او په دې څرګندونو سره هسې د افغانانو په سترګو کې شګې اچوي. خوږو ملګرو، تاسې په دې اړه څه ویل لرئ؟ کمنټ کې ولیکئ. له ملتیا مو نړۍ مننه، ویډیو لایک او شیر کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لمول شه.